بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی خیلی احترامات می ومنئ دوستانو. خدای دې وکړي چې ښه او جوړ به یاستئ او د صحت کلي به هم پر تن وي. دوستانو مونږ نن موضوع چې ټاکلې ده، مونږ موضوع دا ده چې سټاک یعنی اوس مونږ کولی شو، یعنی دا ویډیو چې دا به د هغې خلکو لپاره ډیره مفیده وي، ډیره به ګټوره وي. څوک چې په غواړي چې په سټاک مارکیټ کې دوی انویسټمنټ وکړي، مقصد دوی په سټاک مارکیټ کې غوښتل چې سرمایه گذاري وکړي، یعنی د سټاک مارکیټ چې ده یا د سټاک کوم کمپنۍ چې دي، یعنی دوی غوښتل چې په سټاک کې شیرز واخلي یا د هغوی د کمپنۍ یوه برخه شي. خو د بعضو ستونزو او مشکلاتو له وجې دغه شی په افغانستان کې کار نه کولو. سټاک مارکیټ که کولو یې هم بروکران چې وو ډیری مقصد د بروکرانو ستونزه وه په افغانستان کې. یعنې موږ نشول کولی چې سټاک مارکیټ چې دا یا د سټاک سهم یا مقصد په سټاک مارکیټ کې چې کومې کمپنۍ دي د هغې سهم موږ ولرو یا د هغوی شیرز چې دي موږ په هغې کې انویسټمنټ وکړو. ځکه بعضو بروکرانو ستونزه وه په افغانستان کې، او بعضې داسې وو چې مقصد ډیر شیان د افغانستان لپاره الاوډ نه وو، دلته کې کار نه کولو. اوس بهترینه خبره دغه ده، یو بهترین خبرې مونږ ویلی شو چې دا د هغه خلکو لپاره ده چې دوی غوښتل چې په سټاک مارکیټ کې خرید و فروش وکړي یا په سټاک مارکیټ کې انویسټمنټ وکړي. یعنی په سټاک مارکیټ کې دوی غوښتل چې خپله سرمایه گذاري وکړي. نو دوی اوس کولی شي چې سټاک مارکیټ کې مقصد انویسټمنټ وکړي، ځکه چې اوس دوی چې دا دوستانو باینانس مقصد توانیدلی دی، یا مقصد دوی اوس کولی شي چې د هغه د سټاک مارکیټس بعضې کمپنیو کې دوی خپل شیرز واخلي. مقصد یعنی په سټاک مارکیټ کې دوی چې غوښتل چې خرید و فروش وکوي، نو دوی اوس کولی شي چې په همغه کمپنیو کې لکه مثال اپل کمپنۍ شوه، مقصد دوی غوښتل چې د اپل کمپنۍ شیرز واخلي، مقصد مایکروسافت شوه، دوی اوس کولی شي چې همدغه د دې کمپنیو سهم یا د دې کمپنیو شیرز په باینانس کې واخلي یا خرید و فروش وکوي. دوستانو نو دا ډیر بهترین خبر دی. مونږ غوره کړه چې مقصد تاسو ته مونږ وښیو چې مقصد تاسو کولی شئ اوس چې مقصد د سټاک مارکیټ شیرز تاسو په اسانه باندې په باینانس کې یا پکې انویسټمنټ وکړئ، سرمایه گذاري وکړئ، یا پکې خرید و فروش وکوئ. نو مونږ غوره کړه چې تاسو ته مونږ وښیو چې مقصد سټاک مارکیټ اوس مونږ څنګه په دې کې کار وکړو. دوستانو دا مونږ تاسو ته مستقیما ځو په باینانس کې ښیو چې مقصد سټاک مارکیټ یا سټاک شیرز چې دي مونږ مقصد څنګه وکولی شو چې خرید و فروش وکړو. مونږ دوستانو انټرنیټ خلاصوو، زو باینانس ته. په باینانس کې دوستانو مونږ دا تاسو ته مستقیما ښایو چې سټاکس چې دي یا مقصد د سټاک مارکیټ کوم شیرز یا کوم کمپنۍ کې چې مونږ انویسټمنټ کوو هغه تاسو ته مونږ باینانس کې ښایو. دوستانو باینانس را خلاصوو. دلته په باینانس کې مونږ دوستانو دلته کې بیا دغه مارکیټ برخه سلیکټ کوو. دغه دوستانو تاسو راشئ په مارکیټ باندې کلیک وکوئ. دوستانو کله مو چې په مارکیټ باندې کلیک وکولو دوستانو دلته مونږ چې یو دلته یو فیوریټ دی، یو کریپټو دی، یا ټریډ فای دی. دلته مونږ ټریډ فای ته راځو. مقصد تاسو ته به لومړی په فیوریټ کې وي، یعنی دلته مونږ راځو د ټریډ فای ته. دې ته ټریډ فای مو چې کله سیلیکټ کړه دوستانو، په دې کې دوستانو مونږ راځو بی سټاکس ته، دغې برخې ته راځو. بی سټاکس دغه په دې باندې کلیک کوو. دوستانو کله مو چې بی سټاکس باندې کلیک وکول، دلته مونږ هغه کمپنۍ مونږ ته ټولې راغلې چې مقصد مونږ غواړو پکې انویسټمنټ وکړو، یا مقصد کومې کمپنۍ چې په سټاک مارکیټ کې دي. فرض مثال مقصد ګولډن مین چې د جی اس بی ګولډن مین شاسس دي که څه بلا دي دا دلته مقصد دوستانو پرمختللې کمپنۍ یعنی د ایلان مسک دي چې کومې کمپنۍ دي، هغه مایکروسافت ده چې د بیل ګیټس د کمپنۍ دي. دوستانو اوس تاسو کتلی شئ امیزون دا وکسه، یعنی امیزون شیرز هم تاسو اخیستلی شئ. داسې پسې تیر شئ. دوستانو مطرحې کمپنۍ زه تاسو ته یادوم. ډیل تاسو کولی شئ، ډیل کمپنۍ دا تاسو وګورئ. په ډیل کمپنۍ کې هم تاسو کولی شئ چې خپله انویسټمنټ وکړئ. علی بابا دا تاسو کتلی شئ، علی بابا
په دې کې مقصد تاسو کولی شئ چې د دې سهم یا د دوی هغه پکې انویسټمنټ وکوئ. تاسو همداسې کتلی شئ میټا کمپنۍ شیرنز هم اخیستلی شئ دلته کې. دوستانو دلته مشهورې کمپنۍ دي دوستانو. اپل تاسو وګورئ، اپل او مایکروسافټ تاسو کتلی شئ دوستانو. د هغې مطرحې کمپنۍ شیرز تاسو ټول کولی شئ چې همدلته خرید و فروش وکوئ. اوس دوستانو مونږ تاسو وګورئ ټیسلا د ایلان مسک کمپنۍ ده، دغه تاسو یې کتلی شئ دوستانو. ټیسلا، ګوګل دغه تاسو کتلی شئ. ګوګل تاسو کتلی شئ، دا ګوګل دغه. نو تاسو کولی شئ دوستانو چې په دې کې خرید و فروش وکوئ. اوس دوستانو مونږ راځو څنګه پکې خرید وکوئ. هماغه د هغه په شانتې دام کېږي، لکه مقصد مونږ د فیوچر او د سپاټ معاملات چې کله مونږ هغه کړل یاد کړل، هغې رقم ته دام کېږي دوستانو. یعنې مونږ راځو فرض مثال مونږ په ګوګل کې مقصد مونږ خپل شیرز اخلو. دلته په ګوګل باندې کلیک کوو. کله مو چې په ګوګل باندې کلیک وکړو چې په سپاټ کې اخلو، بای وخو دوستانو. یعنې دلته کې چې مونږ بای ووهلو، یو دقیقه ها دغه شیان دي، دا به مونږ ټول سلیکټ کړو چې دوی ته هغه وشي. دا بعضې پوښتنې دوی کوي چې څنګه کوو، تاسو په سټاک کې شیرز اخلئ، څنګه مو زړه ورته ښه کړ، داسې پوښتنې ټولې کوي. دا به خیر مونږ نیکسټ کو، کنفرم به یې کو، دا باندې به کلیک وکوو. ښه کنفرم به یې کو، دا هم چې مونږ ته معلومات راکړي. ښه یعنې اوس دوستانو هماغسې ساده خبره ده. کله چې تاسو په سپاټ کې اخلئ نو تاسو په دې ځای باندې دا څخه چې ده دغه څخه ټوله ښه ده تشې ته وختی دا برش ته به یې وړو. دغه څخه چې ده دوستانو، یعنې په دې څخه کې تاسو کولی شئ په دې کې دا څخه باندې تاسو کولی شئ چې کلیک وکوئ دوستانو په دې باندې. یعنې په دې باندې تاسو چې کله مستقیما خط کش کوئ په دې څخه باندې، یعنې تاسو سره څومره پیسې وي د هغې پیسو باندې به تاسو خرید کوئ. چون ما سره په سپاټ کې پیسې نشته، ځکه چې ما هلته لږ پوزیشنې خلاصې کړي دي، بعضې سکې ما اخیستې دي، په هغې کې مانه پیسې مصرفي شوي دي. همداسې تاسو مقصد کولی شئ چې خرید و فروش دا په دې شکل باندې وکوئ. بای باندې چې کله کلیک وکړو لکه د سپاټ معاملات، او کله چې تاسو یې خرڅوئ په سیل باندې کلیک وکړئ او دا خط تر دې ځایه کش کړئ، تاسو ته مقصد څه مو چې اخیستې وي تاسو یې کولی شئ چې مقصد بیرته یې خرڅ هم کوئ. نو دوستانو همداسې همدغه شیان چې دي دغه تاسو کولی شئ که تاسو سره فرض که USDT وي یا تاسو سره مقصد آلریډي BNB وي، تاسو غواړئ چې مقصد یا سولانا وي، تاسو غواړئ چې مقصد په سولانا باندې مقصد تبادله کوي، مقصد تاسو سره سولانا شته، سولانا باندې ته غواړئ چې مقصد ګوګل شیرز واخلي، دلته مقصد مستقیما کنورټ برخې ته راشئ، تاسو په کنورټ کې کولی شئ چې دا کار وکوئ. نو دوستانو دغه ویډیو چې ده انشاءالله دا به تاسو ته مفیده تماموي. هغه څوک چې غواړي په سټاک مارکیټ کې وغوښتل چې شیرز واخلي یا په سټاک مارکیټ کې کار وکوي، اما دوی نه توانېدل چې په افغانستان کې دوی لاسرسی ورته ولري، نو اوس باینانس په اکثریتو هیوادونو کې دا کار هم نه کوي. خو خوشبختانه په افغانستان کې چې دا دغه شیرز یا د دې کمپنیو سهمونه چې دي دا په باینانس کې الاوډ دي، خو په افغانستان کې او په ډېرو هیوادونو کې دا کار نه کوي. نو هغه دوستان چې غواړي پکې سرمایه ګذاري وکړي، آزادې پیسې لري، دوی کولی شي په دې کې سرمایه ګذاري وکړي یا په دې کې خرید و فروش وکوي. نو دوستانو هیله من یم چې دا ویډیو به تاسو ته مفیده تمامه شوې وي. تر راتلونکي ویډیو پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه وختونه ښې چېرې یوه کوچنۍ هیله دغه دوستانو د ویډیو چې ده دا د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو شیرز کړئ چې مقصد نورو دوستانو ته هم ورسیږي. زموږ د درس نه باید چې یو کس ورڅخه مستفید کیږي، په کار ده چې زیات ورڅخه مستفید شي. نو هغه څوک چې د باینانس اکاونټ نه لري دوی کولی شي مقصد چې په باینانس کې خپل اکاونټ خلاص کړي. نو زموږ د باینانس لینک چې دی په همدې ویډیو په ډسکرپشن کې شته، تاسو کولی شئ چې په یې باندې کلیک وکړئ، مستقیما تاسو بیا یې باینانس ته
هلته به تاسو ته مقصد خپل هغه وړاندې کړي، تاسو کولی شئ چې په هغې کې خپل اکاونټ مقصد خلاص کړئ. تر راتلونکي ویډیو په لویو بخښونکي خدای سپارم. ښه وختونه، ښې چارې.